السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم بیا له یو نوي ویډیو سره. خوږو دوستانو، تاسو به نن محسوسه کړې وي هر چا په خپل فیسبوک کې چې د هر چا فالوورز یو دم بیخي ډېر کم شوي. زما غفرون زما د پیج فالوورز تقریبا 1,14,000 خو نن سهار چې ما وکتل 1,12,000 نو تقریبا 1500 زما کم شوي دي. نو نه پوهېږم چې د نور دوستانو به څو کم شوي وي. دوستانو په دې باره کې زما تر سترګو د جمال ترکي هم یو ویډیو تېره شوله، نورو دوستانو به هم شاید ویډیو کړی وي، هغه وضاحت کړی و. جمال ترکي صاحب د دې مکمل وضاحت کړی و چې دا ځکه کم شو د هر چا فالوورز چې دلته چې کوم افغانان کډوال ورونه ول د هغو دغه که SSC کارډ والا ول او که دغه پیوار کارډ والا ول. SSC او پیوار کارډ والا د دواړو سیمان بند شول. چې سیمان یې بند شول، ظاهره خبره ده د هغو اکاونټونه بند شول. چې اکاونټونه یې بند شول، ظاهره خبره ده چې هغه له موږ څخه ولاړل، یا اکثر افغانان ورونه خپل هیواد ته ولاړل، افغانستان ته کډه شول. نو چې افغان کډوال له موږ څخه کډه شول، نو ظاهره خبره ده چې زموږ د پښتو چینل لاندې زموږ اکثره فالوورز هم افغانان ول. نو چې هغه ولاړل، د هغو اکاونټونه بند شول، نو به زموږ فالوورز ظاهره خبره ده کمیږي. خو نو بس دا بیا د فیسبوک د ادارې کار دی چې په تېره شپه کې ټول په یو رقم کړي دي. خو وجه دا ده چې دا یو ټکنیکل فالټ نه دی، یو ټکنیکل خرابي نه ده. دا فقط د افغانستان کوم ورونه چې ول چې هغه افغانستان ته کډه شول، د هغو اکاونټونه هم بند شول، د هغو سیمان بند شول، اکاونټونه یې بند شول. نو زموږ او ستاسو فالوورز یو دم ښکته شول. د چا هغه 800 د چا هغه 15,000 هغه پر دې باندې ډیپینډ کوي چې ستاسو څومره وي، ستاسو فالوورز څومره تعداد وي، د هغو هم دومره کم شول چې څومره ملګري له تاسو سره ولري. نو دوستانو، دا مې ځکه دا ویډیو درته وویله، یو معمولي شان ویډیو ده چې دوستانو تاسو پریشانه نه شئ، تاسو خوابدي نه شئ چې زما فالوورز ولې کم شوي دي، څه وجه ده، په یو وار دومره ډېر څنګه کم شو. آیا زما په پیج یا په فیسبوک آی ډي کې کومه ستونزه پیدا شوې ده، یو خرابي کې راغلې ده، مسله کې راغلې ده، یا څه وجه ده؟ نو په دې وجه مې دا یو لنډ شان ویډیو درته وکړله چې دوستانو ستاسو په پیج کې، ستاسو په فیسبوک آی ډي کې هیڅ خرابي نه ده راغلې، بلکې افغانان کډوال ورونه چې افغانستان ته ولاړل، د هغو سیمان بند شول، زموږ فالوورز کم شو. تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان.